د نبی زاده مرستندوی بنسټ او کاري ټیم یې تېره ورځ د روژې شپږمه چې د 2025 زیږدیز کال د مارچ شپږمې سره سمون لري هېواد ته شاوخوا 400 راستانه شویو کډوالو لپاره د خوراکي لومړنیو توکو د ویش ترڅنګ 2000 تنه بېوزله هېوادوالو ته هم د روژه ماتي خواړه چمتو او وویشل. کارمندای بنیاد نبی زاده آمادگی گرفتن که امروز افطاری ما آماده کنه، چنانچه آماده ساخته و حدود تقریبا 2000 نفر امروز ما افطاری توزیع میکنیم که این سلسله امی توزیع کمک های بنیاد نبی زاده است که امروز تاریخ 6 مارچ 2025 مطابق به 16 هوتی 1403 است که توزیعات ما صورت میگیره. مسئولین د روژې مبارکې میاشتې تر پایه د دغه مرستو له دوام او پراختیا ډاډ ورکوي او وايي په دې بهیر کې د بېوزله کسانو د پیژندنې او د اړمنو کورنیو شاملېدل هم دا شان دوام لري. تکرارا میگم که کمک‌های ما برای مدت یک ماه پروگرام فوق‌العاده‌ای که ما ترتیب کردیم برای یک ماه کما به سابق ادامه می داشته باشه که یک روز پخته و یک روز هم مواد خام برشان توزیع میشه. له دې سره یو شمېر کسان چې په روژه کې د نبی زاده مرستندوی بنسټ له مرستو برخمن شوي دي وایي په داسې حال کې چې له اقتصادي ستونزو او وزګارتیا سره مخ دي دغه مرستې د کورنیو ملاتړ کې ګټورې دي. نبی زاده صاحب تشکر میکنیم که برای یک عده مردم غریب و مستحق تمام روز غذا توزیع میشه اینجا روز در میان. ما از نبی زاده صاحب خوش هستیم، راضی هستیم. همین قسم میخوایم که مثل ازیا یک امثال ازیا پیدا شود باز بر مردم غذا توزیع کنه. تشکر میکنیم از آقای نبی زاده که برای مردم کمک میکنن، مردم مستحق دستش میگیرن. همین خیلی برای مردم خوب است، در ضمنی که مردم بیکار است، مردم فقر است، بیچارگی است. خود ما که هستم روزی 120 روپیه در یک فابریکه کار میکنم. 8 نفر فامیل ما نانخور دارم. د نبی زاده مرستندوی بنسټ د بېوزله کورنیو ملاتړ برخه کې ژمن دی او د نورو مرستو د وړاندې کېدو ترڅنګ دمګړې یې په روژه کې خپله ځانګړې برنامه پیل کړې ده.